السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې پاکستان دفاعي ریاست جوړولو لپاره موږ ټوله په ګډه کار کوو. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق دار په صدارت کې د انډونیشیا د صدر فرهابو سوبهانیتوب د پاکستان د تیر دورې وروسته د پاکستان او انډونیشیا د اړیکو په اړه بین الوزارتي غونډه په اسلام آباد کې وشوه. نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر سېنیټر محمد اسحاق دار د خارجه د سکرټري حمنا بلوچ او د وزارت خارجه د مشرانو چارواکو سره راتلونکي سفارتي مصروفیات او د تجویز شوو دورو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د کورنۍ چارو پاکي وزیر محسن نقوي او د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بخشي په کوټه کې د فرنټیر کور بلوچستان نار د هیډ کوارټر دوره وکړه. او اوس بشپړه خبرونه. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې پاکستان دفاعي ریاست جوړولو لپاره موږ ټوله په ګډه کار کوو. کام د ترهګرۍ د بشپړه پاتې لپاره بې ساري قربانیانې ورکړي دي. دغه ناصر سره به هرکله به کوټو او په اسلام آباد کې د کامي پیغام همن کمپنۍ و ګټو کوونکو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم محمد شهباز شریف مهمو کامي چارو باندې وینا وکړه. وزیر اعظم د ترهګرۍ د بشپړه خاتمه کامي ارادې غبرګون کولو سره وویل چې په دغه جنگ کې پاکستان لوی ځاني او مالی تاوانونه وړي دي. افغان طالبان رژیم او د رد کړل شوي ټي ټي پي ناوړه چارو څخه په پاکستان کې معصومه شهریان په نښه کړل شو. د همن دشمنان په خپلو ناوړو چارو کې ناکام شي. وزیر اعظم وویل چې په مارکای حق کې د پاکستانی فوج د فیلډ مارشل سید عاصم منیر په مشرۍ کې و دشمن ته داسې سبق ورکړي کوم چې په هغه کې کله هم هیر نه کړي. هغه وویل چې د تاریخ پاکستان په ټولو هلو ځلو کې کم شمیرو د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي په کوم موږ ویاړ کوو. وزیر اعظم وویل چې یووالي باوري کولو سره په ټولو ګواښونو باندې به کابو مومندو. د نائب وزیر اعظم محمد اسحاق دار په صدارت کې د انډونیشیا د صدر د پاکستان د تیرې دورې وروسته د پاکستان او انډونیشیا د اړیکو په اړه بین الوزارتي غونډه په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستان او انډونیشیا ترمنځ د روغتیا په څانګه کې مرستې په هکله د پرمختګ جاج واخیستل شو او دوه اړخیزه مرستې ته نوره وده ورکولو امکاناتو باندې خبرې وکړل شوې. په دې موقع نائب وزیر اعظم اسحاق دار د انډونیشیا سره اړیکې نور ژورې او پراخولو په ارزښت زور واچوي. په غونډه کې د روغتیا وزیر د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال طارق باجوا او د اړه لرونکو وزارتونو چارواکو ګډون وکړي. نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر سېنیټر محمد اسحاق دار د خارجه د سکرټري حمنا بلوچ او د وزارت خارجه د مشرانو چارواکو سره راتلونکي سفارتي مصروفیات او د تجویز شوو دورو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د وزارت خارجه له قوله په غونډه کې د پاکستان راتلونکي سفارتي سرګرمیانو او د لوړې کچې د ورو د تیاریانو جاج واخیستل شو. نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر چارواکو ته هدایت وکړي چې د ټولو سفارتي مصروفیاتو لپاره جامع تیاری دي باوري کړي او د یو بل یووالي سره اثر لرونکي ګامونه دي واخیستل شي. هغه ټینګار وکړي چې د سفارتي اصول لاري د سیاسي او اقتصادي ګټو د ودې لپاره د کوټلې ګامونه واخیستل شي. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بخشي په کوټه کې د فرنټیر کور بلوچستان نارت هیډ کوارټر دوره وکړه. هیډ کوارټر ته په راتګ د اف سی چمتو دستې سلامي وړاندې کړه او آی جي اف سی میجر جنرال محمد عاطف مجتبی د میلمنو د افسرانو سره پیژنګلوي وکړه. د کورنۍ چارو وزیر او وزیر اعلی د شهیدانو په یادګار حاضري ورکړه. ګلونه یې کښېښول، فاتحه یې وکړه او د شهیدانو د لوړو درجو لپاره یې دعا وکړه.
IGFC د فورس د تربیه اپریشنل تیاریانو او په پیښورانه هلیت خبرتیا ورکړه. په دا محل محسن نقوي وویل چې FC بلوچستان نار د فتنة الهندوستان په ضد د بهادري تاریخ رقم کړی دی او د ترهګرۍ په ضد د دې قرباني د یرهولو نه دی. وزیر اعلی سرفراز بګټي وویل چې د بلوچستان حکومت د امن د قیام دپاره د ژواکونو وژه په وژه ولاړ دی. چیف سکریټري بلوچستان او IG پولیس هم په دا محل موجود وو. د قومي اسمبلۍ د سپیکر سردار آیا صادق د منظوري وروسته د قومي اسمبلۍ د سکرټریټ لخوا د حزب اختلاف د مشر د ټاکلو نوټیفیکیشن خپور کړل شوی دی. د قومي اسمبلۍ د بیان مطابق د حزب اختلاف د لیډر محمود خان اچکزی د تقرری نوټیفیکیشن د قومي اسمبلۍ د قواعد و ضوابط د 2000 قاعده 19 لاندې خپور کړل شو. ویان وویل چې د قومي اسمبلۍ سپیکر سردار آیا صادق د حزب اختلاف د مشر د تقرری نوټیفیکیشن د قومي اسمبلۍ د اپوزیشن غړو ته وسپاري. د اپوزیشن په ډله کې د قومي اسمبلۍ غړي بیرسټر ګوهر علي خان، جنید اکبر، سردار لطیف کوسه، جمال حسن خان، شیرام خان، شاندانه گلزار، زین قریشي او نور شامل وو. په دې موقع وزیر لپاره د قانون او انصاف اعظم نظیر تارړ او د وزیر اعظم کوارډینیټر رومینا خورشید عالم هم موجوده وه. په خاران کې د بانک لوټلو هڅه د ساتندوی ژواکونو پر وخت کاروایی او د ولس په مرسته ناکامه کړل شوه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د خاران په پیښه خبري کانفرنس په کولو وویل چې کام بادر ځوانانو ته سلام وړاندې کوي. رپورټ کوي د کوټ څخه سرفراز شیخ. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا صوبے کی عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں. کوئٹہ میں اپنی ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خاران میں بھی دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے. 4 دہشت گرد موقع پر جبکہ فرار کی کوشش میں بھاگتے ہوئے 8 مزید دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فرنٹیئر کور بلوچستان کا جو رسپونڈ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا اور اس میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آج کی کیجولٹیز سے یا انجریز سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جو ونگ کمانڈر تھا ہی امیجیٹلی رش ٹو ایٹ دا اسپاٹ جہاں اس کو اطلاع ملی اور ایکسچینج آف فائر ہوا اور اس ایکسچینج آف فائر میں کرنل ودان اس کا نام ہے وہ انجرڈ ہوا اور انجر ہونے کے باوجود اس نے اپنا آپریشن پلیس نہیں چھوڑا اور اپنے ٹروپس کو نہیں چھوڑا. وہاں پر وہ رہا اور آخری دم تک وہ وہاں پر لڑتا رہا جب تک فائر سٹاپ نہیں ہوا. میں بھی ان کو دیکھ کے آیا ہوں CMH میں. ہی واز ان ویری ہائی اسپرٹس. الحمدللہ از آل رائٹ اور بالکل بھی کرٹیکل نہیں ہے. پھر ان کے نیچے جو میجر عاصم تھے جو دوسری QRF کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ دوسری جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی. اس انگیجمنٹ میں میجر عاصم بھی زخمی ہوئے لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ لڑتا رہا وہاں پر اور ان ٹیررسٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کے ایک نائب صوبے دار تھے انور نبی صاحب وہ ایک تیسری جگہ پہ ٹیررسٹ کے ساتھ انگیج ہوئے. تو یہ 3 ٹولوں میں تھے, تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا اور پھر جب وہ بھاگے خاران شہر سے تو تھینک یو ٹو دا لوکل کمیونٹی. لوکل لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہماری فورسز کو کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں, اس ایریے سے نکل رہے ہیں اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے. جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم وصل ہوئے. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ زخمی حالت میں کچھ مزید دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. دہشت گردوں کا مقصد بینک لوٹنا تھا. تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے. اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آنورڈ یہ ڈاؤن ورڈز ہے, نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور کمزور ہوں گے. میر سرفراز بگٹی کا میڈیا کے سوالوں پر کہنا تھا گزشتہ سال سیکیورٹی فورسز نے 900 دہشت گرد جہنم حاصل کیے. قوم اپنے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے. سرفراز شیخ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کوئٹہ.
گورنر جابر خان مندوخیل د تعلیم صوبایي وزیر لیلا امید خان درانی پارلیماني سکریټري ایم پی نوابزاده زرین مکسی سره ملګري د لسبیلا یونیورسيټي اف اګریکلچر واټر اینډ میرمن ساینسز او تل په 5م کانوکیشن کې تقریبا 400 ګریجویټس ایم فیل او پی ایچ ډي سکالرز کې سندونه وویشل او د 45 ګولډ میډلټس لپاره یو لک نقد رقم د ورکولو اعلان وکړي. دستوري ته په وینا کې هغه ویل چې لسبیلا پوینټن هوټل د پاکستان د اعلی تعلیم په منظرنامه کې یو یوازینی او استراتیژیک مقام لري. زراعت آبي وسیلې میرین ساینسز او په رابرسیره کېدونکي ټیکنالوژیز خپل د ځانګړي پاملرنې سره د پوینټن د بلوچستان او په لویه پیمانه د هیواد د هولسي او اقتصادي ترقي سره سمدلاسه تړلې ده. د کوم د پاره وایس چانسلر ډاکټر عبدالمالک ترین او د هغه د ډلې متحرک مشرتابه کې عالمي تحقیق او د کمیونټي پرلپسې پرمختګ او خدمت د ستاینې وړ دی. گورنر فارغ التحصیل ګریجویشن ته مبارکي ورکړه او د هغه د کامیابی لپاره د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د اوسنی حکومت په هڅو د کوټي د بین المللي هوایي ډګر څخه د شخصي هیرلاین هیرسیال الوتکو پیل وکړي. د هیویشن د ذرایعو مطابق د هیرسیال هیرلاین د کراچي او کوټي ترمیان د الوتکو پیل کړی دی. دا به په هفته کې 3 الوتکې چلوي، کوم به چې د دوشنبه، چهارشنبه او جمعې کې چلیږي. د پرانستې الوتکې هیرسیال یو شپږ یو نن غرمه په پاوبالا 3 بجې د یو سلاتیا مسافرو څخه د کوټي په بین المللي هوایي ډګر راکښته سو او د بیرته تګ الوتکو وروسته د کراچي لپاره هم روانه سوه. د کوټي د هوایي ډګر منیجر ملک وحید عباس د پرانستي دستوري ته په وینا کې د پاکستان هیرسپورټس اتارټي د حالا انتظامیه لخوا د هیرسیال حالا انتظامیه مننه وکړه چې هغه د بلوچستان ولسته د ښه فضایي سفر اسانتیا ورکړه او حکومت د کوټي په بین المللي هوایي ډګر کې د مسافرو د ښکاره گنجایش لپاره او د الوتکو د پراخوالي لپاره ټول اړه لرونکي فضایي او تکنیکي اسانتیاوې ورکړي دي. د چمن ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنگلزئی د اړه لرونکو چارواکو سره په ګډه د ښار د بیلابیلو سیمو ناڅاپه دوره وکړه. دغه دورو مقصد د غیر مستند ډاکټرانو، غیر قانوني میډیکل سټورونو په ضد اثر لرونکي کاروایی باوري کول وو. په دې موقع په بیلابیلو ځایونو باندې قایم کړل شوي کویک ډاکټرانو او غیر قانوني میډیکل سټور سخته کتنه وکړل سوه. په ګڼو ځایونو کې بې لایسنسه طبي پریکټس او د قوانینو په ضد خلاف ورزیو لیدل سوه. په کوم باندې قانوني کاروایی وکړل سوه او ګڼ مرکزونه سیل کړل سو. په دې موقع ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنگلزئی وویل چې د انساني ځانونو سره لوبې تبعیض څوک نه پرېږدو. هغه د ولس څخه خواست وکړي چې هغوی د غیر قانوني سرګرمیانو اطلاع د ضلعي چارواکو یا د روغتیا محکمې ته ورکړي. په جعفر آباد کې د ډیپټي کمشنر خالد خان تر صدارت لاندې د ضلعي رابطې کمیټې غونډه وسوه. ایس ایس پی کامران نواز پنجوتا د حفظي یو 14 وینګ افسر او د نورو محکمو ذمہدارانو په کې ګډون درلودی. د امن و امان په مجموعي صورتحال د بلوچستان سپیشل ډیولپمنٹ انسټیټیوټ پروګرام لاندې د روانو ترقیاتي منصوبو جاج واخیستل سو. په دا مهال ډیپټي کمشنر وویل چې د قانون عمل کوونکو ادارو د شکارګردګۍ په سبب په ضلع کې د امن و امان صورتحال د اطمینان وړ دی او په ترقیاتي منصوبو کار روان دی، د کوم چې ضلعي انتظامیه کتنه کوي. د کیسکو ویاند ویلي دي چې په صوبایي دارالحکومت کوټه کې ټول 15 هوایي پیډران لوډ شیډنګ پرې ګرځول شوي دي. د 132 کې وی کوټه سیټي ګریډ سټیشن او د 132 کې وی مریحباد ګریډ سټیشن سره تړلي په ټولو پیډرانو د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي. د ښار په بیلابیلو 4 پیډرانو د شیډول مطابق د 4 څخه 6 غنټې د ورځې لوډ شیډنګ کیږي. د صوبې په نورو سیمو کې د 27 پیډران هم د لوډ شیډنګ څخه مستثنا دي، کوم کې د مکران د سیمو 14 پیډران هم ګډ دي. د ګوادر د 4 ګریډ سټیشنونو سره تړلي پیډرانو باندې هم د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي. ویاند ویلي دي چې د صوبې په ټولو ضلعي او تحصیل هیډ کوارټرز ته په بیلابیلو وختونو کې د ورځې 14 غنټې بجلی ورکول کیږي. د بجلی د ترقیاتي او مرمتي کار په لړ کې د بجلی د بندیز په اړه صارفینو ته د سوشل میډیا او د ابلاغ د ذریعو له لارې له مخه اطلاع ورکول کیږي.
او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.